السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو هیوادوالو، یو ځل بیا مې سلامونه، نیکې هیلې، احترامات مې در سره قبول کړي. الله پاک دې وکړي چې جوړ او روغ او د صحت او د عافیت جامې او پر تن ولرئ. داسې تېره ویډیو د موږ د انټرنیټ په اړه باندې وه، نو بلکل ځینې ملګرو دوستانو میسیج کړی و چې دغه طریقه کار نه کوي. نو تاسو کتلی سئ، زه به خپله ډیټا یوارې آن کړمه. دغه د ډیټا به زه آن کړمه درته. تاسو کتلی سئ ما په اټوما سیم کارت کې مې یعنې ډیټا یې ما په اټوما سیم کارت کې ده. صحیح ده؟ اوس بلکل د ما ډیټا هغه د آن ده، خو مسیج بلکل نسم کولی زه چې هر ملګري ته مسیج کومه، نو دا د کار هم نه کوي او دا به زه مسیج وکړم دا د کار نه کوي. نو ما انټرنیټ پکې فعاله کړی مې تر اوسه نه ده. مخکې مې یوه بسته فعاله کړې وه، نو هغوی کار کوئ. نو زه راځم ملګرو د دې بستې د فعالولو لپاره تاسو ته بیا زه ویډیو پرې جوړومه. نو تاسو به هم راسره وګورئ چې آیا دغه بسته کار کوي که نه کوي. که چېرته ملګرو تاسو هم د همداسې ویډیوګانو دپاره، د معلوماتي ویډیوګانو لپاره شوق او علاقه لرئ، نو حتما موږ د سره ملګرو څه وکړئ، موږ د سره سبسکرایب کړئ. نو راباسه ملګرو، په ویډیو به درته شروع وکړم. راځو خپل ټلیفون را خلاصوو. دلته به زه دغه کوډ ولیکمه. دا کوډ دی، نو د ایم ټي این سیم کارت لپاره به تاسو دغه کوډ استفاده کوئ. بلکل دا د واو بستې په دې کې به تاسو ته وښیمه او ارزانه وړاندیزونه بلکل په انشاءالله د ډېرو سیم کارټو لپاره به ورکوي، خو خصوصا د دولتي سیم کارټو لپاره خو بیخي 100% کار کوي. نو راځو ملګرو، په دغه سیم کارت خو مو انتخاب کړی ده. زما اول سیم کارت ایم ټي این ده، اټوما سیم کارت. زه راځم دلته ورته کلیک اخلم، یوه شیبه ورته انتظاریږمه. دا د ملګرو موږ ته دغه مینو را خلاص سوه. نو دلته په اول کې موږ ته لیکلی دی اټوما واو، یعنې اټوما واو بستې دي ده. نو زه به ورته اوله تڼۍ کېکاږم، 1.29 ټکم ورته دلته به راځم په سینډ باندې به ورته کلیک واخلم. دلته بیا بله مینو موږ ته خلاص سوه. دا نو وایي چې ډیټا بنډلز، یعنې تاسو غواړئ چې ډیټا بنډل فعاله کړئ. نو دلته بیا هم تاسو یو ورته کېکاږئ او په سینډ باندې ورته کلیک واخلئ. دلته دغه د ملګرو موږ ته څه وسوه، هغه مینو را خلاصه سوه. نو د دې مینو لپاره به موږ تاسو په سیم کارت کې پیسې جمع کړي 200 افغانۍ. نو تاسو که چېرته په خپل سیم کارت کې 200 افغانۍ جمع کړي، نو بلکل تاسو دغه بسته څه کولی شئ، فعاله کولی شئ. زه راځم د ما په سیم کارت کې پیسې شته دي، تقریبا 230 افغانۍ د فعلا لپاره دي. ما شاوخوا 250 یا 260 افغانۍ ورته لیږلي وي خپل سیم کارت. نو دلته ما ته وایي چې ته په 10 GB په 200 افغانۍ 10 ورځو لپاره څه کولی شي، فعاله کولی شي. نو راځم زه ورته په دوم باندې ورته کلیک اخلم. دلته ملګرو موږ په تېره ویډیو کې هم درته ویلي وو، دلته د مور اپشن لرو په 6مه بټن باندې یا په 6مه هغه باندې موږ ته راځي. دلته موږ ته کله 6 کېکاږو نو مور اپشن لرو. دلته هم موږ تاسو ته بستې راکوي. زه راځم یو ور به دا هم تاسو لپاره امتحان درته وکړم او تاسو په دې باندې هم سر در خلاص کړمه. زه راځم په سینډ باندې ورته کلیک اخلمه، ځکه چې غواړم نورې بستې هم وګورم. په دې باندې کلیک اخلم، یو څه اندازه د ما دغه وخت وځنډېده. زه راځم دا کوډ بېرته له سر نه وکېکومه. نو لږ وخت سره اخلي. زه راځم تکراري څو پیرې تکرار کوم درته. نو ما پکې کوډ البته وخت واخیسته رانه کوډ. زه دغه کوډ بیا انشاءالله تاسو ته وهمه، تر هغو په دا د کار یې وکړه. زه راځم بېرته دغه کوډونه تر هغه ځایه پورې بیامه چې تاسو سر ورباندې خلاص شي.
دا د ملګرو مور آپشن ته راځم. په مور آپشن باندې شپږم تڼۍ ورته کلیک اخلمه، راځم سینډ کوم یې. کله مو چې سینډ کړئ ملګرو، دلته راځي موږ تاسو ته نورې بستې راکوي. یعنې دغه بسته موږ تاسو کولی سو چې فعاله کړو. د یوې ورځې لپاره 400 MB راکوي د 15 افغانۍ په مقابل کې. همداسې 2 GB یا 3 GB انټرنیټ راکوي راته په 90 افغانۍ باندې 3 GB. په 90 افغانۍ باندې 3 GB د 2 ورځو لپاره. همداسې بله دلته لرو 2.5 GB یعنې 2.5 GB هم په 80 افغانۍ راکوي د 2 ورځو لپاره. تاسو کولی مسئ ملګرو دغه هم فعاله کړئ. یعنې ښه خوندورې بستې تاسو ته کومې درښیم، ځکه ډېری هېوادوال زموږ تاسو داسې دي چې هغه انټرنیټ فعاله کوي په ډېر قیمت سره. نو راځم دا هم تاسو ته څه کومه درښیم. نو زه ملګرو لږ زره بک راغلم. زه راځم غواړم تاسو ته دغه بنډل فعاله کړم. زموږ ډیټا هم فعاله ده، ډیټا مو خلاصه کړې ده، نو موږ ته مسیج شی نه راځي ځکه چې موږ انټرنیټ نه لرو. زه راځم په دغه 10 GB انټرنیټ زه خپل ځان لپاره فعاله کوم هر وخت. نو زه راځم ورته په دومه تڼۍ باندې ورته کلیک اخلم، سینډ کوم یې. کله مو سینډ کړئ ملګرو دلته موږ ته وایي آیا دغه وړاندیز ته د یو ځل لپاره فعاله کوئ که نه د همیش لپاره فعاله کوئ. زه ورته وایم چې نه، زه دغه وړاندیز هر وار چې پیسې ورولېږم باید اتومات فعاله نه سي، د یو ځل لپاره فعاله سي. نو راځم دلته په 1 ټایم باندې ورته کلیک اخلم، یا ورته کېکاږمه، راځم په سینډ اپشن ورته کلیک اخلم. نو زموږ ډیټا فعاله سوه. زه راځم ملګرو ورته تاسو ته بیا هم درښیم چې زموږ ډیټا فعاله سوې ده که بلکل ملګرو زموږ ډیټا څه وسو هغه فعاله سو. زه تاسو ته میسج هم درته ښیم. نو دا دی ملګرو موږ ته وایي چې تاسو ډیټا څه وسو هغه فعاله سو. یعنې تاسو په 200 افغانۍ باندې د یوې میاشتې لپاره تاسو 10 GB انټرنیټ فعاله کړئ. نو دا به ټوله طریقه ملګرو که چېرته مو بیا هم سر نه سو ورباندې خلاص، نو حتما موږ ته کمنټ کولی سئ. انشاءالله هر ملګري ته به موږ جلا جلا ځوابونه ورکوو. او موږ درسره ملګرو حتما فالو کړئ او چینل سره سبسکرایب کړئ ملګرو د همداسې تازه او خوندورو معلوماتو لپاره. نو تر هغو چې بله ویډیو درته جوړوم تاسو درانه حضور ته راځم. تر هغه وخته مو په خدای مهربان تعالی سپارم.